پیغمبر خو ویلی دی چې مشرق کې د یو سړي په سر دردي او ته په مغرب کې ور سره ځان په تبې ونیسې به ایمان نه تیرې. تا سړک کور روان شو ستا دا دومره دومره ګلې تېرېږي څنګه؟ سوچ وکئ، عقل فکر وکئ. مونږ خو تباه یو، دنیا هم ښه ده ډېره، اوس خو نور هم ښه شوه. دا اوبه دي او ولي دي او دا لوی لوی قلاګانې دي او صاحب اوس هم یو دروازه ولیده، دا دروازه یې د لندن نه راوړو او صاحب غر بر دی او ټر پر دی او موټر دی، هر نوی ماډل چې په سمندر را کوشي اول پکې اپریدی ناستی. دنیا هم ډېره ښه شوې ده، خو د آخرت د ښه کېدو تصور وکړه. دنیا خدای درته ښه کړه، د آخرت تصور وکړه. د بل درد زړه کې پیدا کړه. ښه شی چې خورې سوچ وکړه چې هسې نه چې ما سره ګاونډ کې چا اوږې شپه نه تېره کړي. واورئ دا کلی دی، په دې کلي کې که یو سړي بې بړستنې شپه تېره کړه یا یې نهاره شپه تېره کړه، په خدای مې دې قسمي دا ټول کلی به الله په جهنم کې پیچي، ټول کلی. یو حضرت عمر به وی چې که د دریای دجله په غاړه سپی د تندې مړ شم الله به تپوس زما نه کوي. زکات الله څه فرض کړی ده؟ الله زکات ته څه ضرورت؟ دا معنا چې تعالی خدای درکړي دي غریبو پسې وګرځه چې څوک پاسمانده پاتې نشي. پروژه کې دا سرسایت څه دپاره ضروري ده؟ دې دپاره چې د لوی اختر ورځ د چا غریب نغری سوړ پاتې نشي. خبره پوهېږئ؟ تا خو نغری ګرم دی، ګډ دی حلال کړی، وریجې دي، غوړي دي، هاکو دي، جوړ دي. که په دغه ورځ د چا نغری سوړ پاتې شو الله به ټوله علاقه په جهنم کې پیچي. اوس تاسو به وایئ چې ما څوک یې راغورځولي دي د کابر ناوخته چې څه وي لاندې به وي. یو بزرګ تېرېدو د بل بزرګ په قبر ورته آواز وکړو سال دی. بزرګ ورته لاندې نه آواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. تاسو پوه شوئ په خبره؟ نو د نیکانو او د بزرگانو هم نشینی اختیار کئی، د نیکانو قرب اختیار کئی. زما په خیال چې دې وخت کې خالص الله والا ډله چې دا تبلیغ والا دي، خدای دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې دغه لار کې مونږ موزو. ما عملی طور بستره تر اوسه نه ده پوګه کړې، لیکن ایمان مې دا دی چې د 1,40,000 پیغمبرانو کار څو د قوم تعلق خدای سره جوړول، دوی مغه کار کوي. الله دې ته نور زیات خدمت وای او د خپل تیرا د عزیزانو د لاس وجنا چې دا خلق الله دومره نیکان کړه د دې ډلې په برکت، والله چې دې ډلې سره مې اوس نور زیات محبت شوی. پروسه کال دلی ته تلم، تبلیغی مرکز ته لاړم. تبلیغی مرکز په دلی کې د هندو په سینه دی او په لوډ سپیکر اذان کیږي او مازیګر د حدیث بیان په لوډ سپیکر کیږي. هندوان ټول سرنګون ناستی چې بیان ختم شي بیا سودا ورکول شي.